الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبوا الكبائر. رواه مسلم. دنن أحاديث متعلق قد مانزه ذکر کیږي د صلاة اصل وای و دعا توای. دعا کولو ته وایي په لغت کې صلات د لمانځه معنا د دعا ده، او په اصطلاح کې د شریعت هغه عبارت دی ورچې دې ته ویل کېږي هغه اقوال مخصوصه، هغه افعال مخصوصه چې کوم په شریعت کې راغلي دي، چې هغه د ابتدا یې د تکبیر څخه ده او انتها یې په تسلیم باندې ده، چې د الله اکبر څخه ونسه بیا تر سلامه پورې دې ته ویل کېږي صلات. هغه اقوال مخصوصه، هغه افعال مخصوصه په هغه اوقات مخصوصه کې کېږي، چې هغه سهار و ماپښین و مازدیګر و ماښام و ماخستن. او د دې سبب دا خبره ثابته ده چې د ایمان بعد منځ په اسلام کې یوازې رکن دی او یوازې مستند د دین یو تنبه ورته ویل سوې ده. او وايي روایات کې راځي چې کوم هر وخت به د حضرت علی کرم الله وجهه پر چیرې چې د لمانځه وخت به راغی، نو د ده په مخ بدل شو، رنګ به ژړ شو، بیا به هغه ده ته وویل شو چې دا ولې؟ ده به ویله چې هغه دا اوس یو امانت دی د الله پاک را روان دی دا لمونځ، چې دا به موږ اوس څنګه راوړو، دا به موږ اوس ادا کړو، پر خپله طریقه باندې به یې ادا کړو، که به یې نه کړو دا امانت به موږ خپله ورسوو، که به یې نه ورسوو. او دا اشاره و دې آیات قرآني ته ده چې الله پاک وایي دا دین، دا اسلام، دا صلاتونه، دا لمونځونه، دا الله پاک د انسانانو څخه تر مخه یې عرض کړو پر اسمانو باندې، پر مځکو باندې، پر غرو باندې. الله پاک د دوی ته سطح وکړي، دا اسمانو ته و دا مځکو ته و دا غرو ته د دوی ته هم سطح وکړي، که ته دا اخیستلی سئ، دا بار پر ذمه باندې دا لمونځونه کولی سئ، ته لره به هم د هغې ثواب وي، ته لره به هم دغه رقم وي. الله وایي انا عرضنا الامانة على السماوات والارض، موږ پیش کړو دا امانات پر اسمانو باندې او پر مځکو باندې، والجبال پر غرو باندې، فابین ان یحملنها، دوی ابا وکړه، واشفقن منها وحملها الانسان، انسان دا بار واخیست، دا اسمانو، دا مځکو، دا غرو، دا بار ته ځان نسو نیوی. الله دوی ته یو ارسط وکړي، که ته دا کولی سي ته یې او فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، انسان دا بار واخیست. نو چې انسان دا بار واخیستی، یقینا دا ډېر لوی بوج دی. نو به د دې وجې د حضرت علي کرم الله وجهه به وایي مخ متغیر سو، چهره کې به تبدیل راغلی، چې دا زموږ ادا کوم دغه رقم که به نه وي، د دا امانت توان به ولرو که به ونه. او په دې کې فضایل د قرآن چې دي صفحات په دې باندې مالامال دي، په دې باندې ډکې دي، او آیاتونه قرآني د نمونې په طور باندې زه درته وایم څو نامې. یو آیات په دې باره کې د قرآن شریف د لمانځه په باره کې الله وایي ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا،
بېشکه په تحقیق سره خامخا لمونځ چې دی کانتی علی المؤمنین الله وایي پر مسلمانانو باندې پر مؤمنانو کتابا موقوتا مفروض دی په خپل وخت کې فرض شوی دی. او بل آیات کریمه کې راځي حافظو علی الصلوات، الله وایي تی تحفظ کوي، حفاظت محافظت کوي پر لمونځو باندې، خاص کر والصلاة الوسطی د درمیانه لمونځ. درمیانه لمونځ نو کم دی؟ نو مفسرین په دې کې ګایږي چې دا به نو د سهار دی، دا خو نو د شپې او د ورځې د مابین دی، یا د ماخستن دی، یا د ماښام لمونځ دی چې هغه د مازدیګر او د ماخستن په مابین کې دی. صحیح دا ده چې دا د مازدیګر لمونځ دی. دا د دې وخت وي چې هغه کې کاروبارونه ګرم سي، په دا کې کاروبار وخت وي، په دا کې د انسان په پکنیکو په منظرو باندې وځي یا په ګپو باندې اخته سي، د مازدیګر لمونځ هغه پوت کېږي. نو الله پاک وایي حافظو علی الصلوات، تی محافظه کوئ، حفاظت کوئ د ټولو لمونځو. او الصلاة الوسطی خاص د درمیانه لمونځ. درمیانه لمونځ مازدیګر مراد دی، د مازدیګر دغې بیا ډېر تاکید راغلی دی. او بل آیات کې رب العالمین فرمایي ان الحسنات یذهبن السیئات، حسنات نیکۍ لمونځونه چې دي هغه یذهبن السیئات، سیئات رژوي، ګناوې رژي ایستی. او بل څلورم نمبر آیات کې راغلی دي ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر، ذکر د الله یا د الله ډېر لوی دی، ډېر غټ دی. اوس دا لمونځ چې دی دا یو ډېر محبوب، یو بهترین پسندیده عمل سلوک. الله پاک یو شریعت نه دی پرېښی د آدم علیه السلام څخه تر نبي آخر زمان صلی الله علیه وسلم پورې یو زمانه په دې کې لمونځ راغلی و، خو کیفیت یې بدل و. پر چا به خالي د سهار لمونځ و، پر ځینې باندې به د مازدیګر لمونځ و، پر ځینې باندې به د ماښام و، کیفیت یې بدل و. داسې 5 اوقاته کې 5 وخته لمونځ د دې امت خصوصیت دی، دا په نورو امتو شریعتو کې نه دی راغلی. او کوم وخت کې چې 5 وخته لمونځونه نه وو فرض شوي، د دې امت باندې څنګه وو؟ هغه یو د سهار لمونځ کېده، یو د مازدیګر لمونځ کېده. د سهار لمونځ چې لمر لا نه و راختلی دا ته یو لمونځ کېده، یو لمونځ داسې کېده هغه د ابراهیم علیه السلام د شریعت یو طریقه پاتې و. د مازدیګر چې لمر نه و لوېده یو لمونځ کېده. یو نیم کال تر مخه د هجرت چې نبي پاک صلی الله علیه وسلم هغه معراج ته ولاړی، الله پاک ورته د 5 لمونځو تحفه عنایت کې 5 لمونځونه یې هغه ته ورکړو. او اول وار 50 و، بیا 5 کمېدل، بیا الله پاک وایي 5 وی 50 ثواب یې 5 لمونځونه دي، ثواب یې د 50 دی، هر یو په 10 په حساب باندې دی په ثواب. دغه 5 لمونځونه اوس د دې امت خصوصیت سوی. دا یو عظیم شرف او یو عظیم تحفه الله پاک حضور صلی الله علیه وسلم ته عنایت کړه د دې امت لپاره. د هغه کوم څه چې د سهار سو، ماپښین سو، مازدیګر سو، ماښام سو، ماخستن سو، دا یو فریضه پاتې سو چې فرض عین دی د هر مسلمان لپاره. او قضا کېدل د لمانځه نشته تر هغه وخته پورې که سړی جوړ وي که ناجوړه وي، که د جنګ په حالت کې وي، په سپرتیا په حالت کې به کوي، که جوړ وي، که پر پښو وي، که پر هره کمې په هغه حالت کې به یې ادا کوي. حتی که داسې یو مسله ده که یو سړی په یو مردار څه کې ایله سو، خدا ناخسته سي، هلته نه د خاورې د تیمامه دغه سته، نه د اوداسه بندوبست سته، هلته به هم دی تشبع د لمانځه کوي، هغه وخت احترام به کوي. هغه مسله دا ده، هغه وخت احترام به کوي، پر هغه وخت چې راغلی هغه رقم به هغه لمونځ ادا کوي، په اشاره باندې به کوي. یا چې دی د هغه ځای څخه خلاص وي، د هغه بنده څخه خلاص وي، یا د جیله څخه خلاص وي، یا د مردار ځای راووتی، دته نه د اوبو بندوبست وي، نه د تیمامه وي، بیا به قضا رانیسي.
دونه وخته پورې د لمانځه هېڅ دمه نشته. حتی داسې هم راغلي دي یو زنانې د ولادت په ټیم کې چې د کوچني د بچي د پیدایښت د ولادت ټیم وي او لمونځ راسي، د لمانځه وخت راسي، لمونځ به څنګه رویسي، هغه اکثره حصه د کوچني لا نه وي پیدا سوی، کوچنی نه وي پیدا سوی، په دغه وخت کې حالت کې به هم دا لمونځ ادا کېږي. هغه ناجوړي هغه نه دی حساب وایي، هغه لمونځ به ادا کېږي. اوس دا لمونځ چې دی دا خپل یو شرایط لري، ارکان لري، واجبات لري. دا یو وخت کې دی لږ ما درته وکړو بیان درته وکړي، نن بیا د هغه درته وایم. دې کې 15 تقریبا هغه ارکان و شرایط ګډ وډ یعنې فرایض دي د لمانځه. اول دا د انسان به بدن صفا وي، بدن به پاک وي. دویم هغه شرط دا دی چې د انسان کپړې به صفا وي. دریم دا دی چې هغه جای نماز هغه ځای د لمانځه باندې هغه به صفا وي. او څلورم دا دی چې ستر د عورت به وي. پنځم دا دی د لمانځه ځای چې هدی په درېږي هغه صفا وي. شپږم دا دی شرط دی چې د لمانځه وخت چې دی هغه به ده ته تعین وي چې د دې وخت د ماپښین یا زه لمونځ کوم، د دې وخت د سهار د دا وخت به ده ته معلوم وي. او اووم د قبلې طرف ته دی چې توجه مخ په انسان قبله ته کوي. او اتم دا دی چې نیت دی. دا هغه دي چې د لمانځه څه د باندې دي و دې ته شرطونه وایي. بدن صفا وي، کپړې صفا وي، هغه د لمانځه ځای صفا وي، اس په درېږي، ستر د عورت وي. او دا دی چې د لمانځه وخت به معلوم وي چې د سهار دی یا د ماپښین دی یا د مازدیګر دی. بل به د قبلې رخ برابر وي، د ده په فکر باندې وم. او بل به نیت وي. نیت دا دی چې مثال نیت مې دی د زړه د اخلاص لمونځ کوم د دې وخت د سهار یا د دې وخت د ماپښین یا د دې وخت د مازدیګر. دا اته شرطونه دي. دا هغه دي چې د لمانځه څه د باندې دي. یو هغه دي چې فرضونه رکنونه ورته وایي، هغه بیا هغه دي چې په لمانځه کې دننه دي. اول هغه دی تکبیر تحریمه ورته وایي چې دا سړی ودرېدی الله لاسونه پورته کوي الله اکبر. دا لاس پورته کېدل سنت دي. دا تکبیر د الله نوم ویل دغسې دی هغه رکن دی. دی شرط خو د ارکانو څه اوس حساب سوی دي. دا رکن دی. دویم چې دی قیامه ده چې ولاړه په لمانځه کې فرض ده. دریم چې دی قرات په لمانځه کې فرض دی. څلورم رکن هغه رکوع ده. پنځم سجدې دي. او شپږم چې دی اخره ناسته ده. اخره ناسته که مثال وي 2 رکعته لمونځ وي خو دغه اخره ناسته دا یوه ناسته اخره ده. او که 3 رکعته وي یا 4 رکعته وي بیا خو هغه اخره ناسته اوله واجب ده، اخره ناسته فرض ده. اووم شرط د لمانځه دا د رکن د لمانځه دا دی چې وتل د لمانځه څه په طریقه باندې چې لمونځ یې پوره کوي، په طریقه باندې وځي چې السلام ګرځوي. دا اوس دي دننه رکنونه دي. ګوره تکبیر تحریمه سلو چې الله اکبر وایي. دویم قیامه ده ولاړه په لمانځه کې فرض ده. دریم قرات دی. څلورم رکوع ده. پنځم سجده ده. شپږم اخره ناسته ده. اووم چې دی د لمانځه څه په خپله طریقه باندې ځان ایستل دي. دا هغه اووه رکنونه دي، هغه اته شرطونه وو. دا د لمانځه پاتې سو. په لمانځه کې واجبات هم شته. واجبات هم په لمانځه کې شته. واجبات په لمانځه کې دا دي چې الحمدلله ویل واجب ده. نفس قرات فرض دی، الحمدلله ویل واجب دی. یعنې سړی اوس دی یو سړي خالي د قرآن شریف یو سورت یې ووایي الحمدلله یې نه وویله لمونځ یې صحیح دی، سجده سهو به کوي ولې واجب کې پاتې شو. نو الحمدلله واجب ده. دویم واجب څه دی په اولو 2 رکعتو کې یا سورت یو زم کول قل ولا یا قل اعوذ بالفلق یا قل اعوذ بالناس یا لم تر کوي یا بل سورت. نو سورت وزمول یا دغونه آیاتونه 2 یا 3 آیات وزم کول دا واجب دی.
او دریم واجب چې دی دواړه رکعتونه به دواړه ډک کېږي، چې د ماښام دي که د ماخستن دي که د ماپښین دي که د سهار دي، دا اول دوه به ډک کېږي، دا ډکوالی یې واجب دی. او پنځم دا دی تعدیل د ارکانو دی. تعدیل د ارکانو دا معنا چې سړی رکوع له ولاړی دی په اطمینان به درېږي، بیا چې د رکوع څخه پورته کېږي دی به کېږي. سنت دا دی چې نبي علیه السلام به هر حد په خپل پیوند له ورسېږي، هر حد په خپل ځای کې ودرېږي، د رکوع څخه پورته شوي دا اندازه به درېږي. بیا چې سجدې له ځي تعدیل د ارکانو دا ته ویل کېږي، دا واجب دی چې په سجده پرېوتی، دا سجده به په اطمینان سره چې درې واره تسبیحات وویل سر به راپورته کوي، بیا به دی سم کښېني. دی نه وي چې مثال لاسونه نه یې راپورته کړي، خالي سر راپورته کړي بېرته سر ولګي دومره سجده دي، دا دی د لکه هغه یوه سجده سي. نو تعدیل د ارکانو دی. او بل چې دی اوله ناسته په لمانځه کې واجب ده، اوله ناسته. او التحیات ویل په دواړو التحیات لله والصلوات دا په دواړو ناستو کې واجبه ده. بل لفظ د سلام واجب دی چې السلام علیکم ورحمت الله. او نو بل واجب لمس دی هغه په دا دی په آیسته کې آیسته ویل کېږي، په جهر کې په جهر ویل کېږي. مثال ماپښین و مازدیګر آیسته قرات ویل کېږي، آیسته واجب دی، سوکه واجب دی. دغه ځای کې که سړی په زور ووایي سجده سهو وکړي. او ماښام ماخستن سهار په زور په جهر واجب دی، که په سوکه ووایي لمونځ یې صحیح شو بیا به سجده سهو وکړي. نو واجبات د لمانځه تقریبا 10 واجبات دي. کوم دي؟ الحمدلله ویل واجب ده، سورت ورزم کېدل واجب دي، یا د سورت بغیر یو نور 2-3 آیات ووایي، دا په ځای کې د سورت درېږي. او دریم دا دی دواړه رکعتونه ډک ویل واجب دي. دریم دا دی تعدیل د څلورم دا دی تعدیل د ارکانو دی. تعدیل د ارکانو دا معنا رکوع به په اطمینان سره کوي، سجده به هم په اطمینان سره کوي، او په مابین کې کښېني د دوو سجدو هم به راکښېني، د رکوع څخه به هم سیده جګېږي. دا تعدیل د ارکانو دی پنځه. او بل شپږم څه دی اوله ناسته واجبه ده. او وم چې دی التحیات ویل په دواړو ځایونو کې په دواړو کې التحیات ویل واجب ده. دا که پاتې سوله دغې سړی ناست وی ناست وی ناست وی التحیات یې نه وویله سجده سهو پکې لمونځ یې صحیح کېږي. اتم لفظ د سلام واجب دی. او نم دا دی په آیسته کې آیسته واجب دی، په جهر کې په جهر واجب دی. دا واجبات د لمانځه سلو. او بل مسله دا ده د نرو د ښځې د لمانځه لږ فرق دی. د نرو د ښځې د لمانځه کوم فرق دی؟ نارینه سنت په لمانځه کې خو نو اوس دا دی ګوره دا لاس پورته کول د تکبیر سره سړی الله اکبر وایي دا سنت دی. سبحان ویل سنت دی، سبحانک اللهم وبحمدک دا سنت دی. اعوذ بالله و بسم الله سنت سړی به وایي. دا اعوذ بالله و بسم الله هلته سړی وایي په اول رکعت کې چې سړی په خپله لمونځ کوي چې لمونځ وایي د لمانځه والا. که چیرې مقتدي په امام پسې اقتدا وکړي خالي چې الله سې پورته کړو تکبیر یې ووایي سبحانک اللهم به وایي، اعوذ بالله و بسم الله پر ده نسته. هغه په دې وجه دی خو قرات نه وایي، امام به اعوذ بالله و بسم الله وایي قرات. دا په اول رکعت کې. په دویم رکعت کې خالی بسم الله ویل کېږي، هغه چې راپورته بسم الله ویل کېږي، اعوذ بالله نسته. دا پر امام باندې. پر مقتدي باندې بسم الله هم نسته، ولې دی قرات نه وایي. قرات خو امام وایي، د قرات د امام قرات د ده قرات دی. دا سنت په لمانځه کې. دا تسبیحات 3 واره سبحان ربی العظیم په رکوع کې، 3 واره په سجده کې سبحان ربی الاعلی. دا داسې د سنت دی. دا خو سنن شو. او د نارینه د زنانه د لمانځه ما د ټول څه لږ فرق شته. هغه دا دی اول چې دا لاس پورته کوي، نارینه پر اعضا باندې غوږو لره به ګوتې وړي، او د زنانه داسې دی هغه سینې له لاس دونه تښتول. دویم دا دی نارینه به د پټو څه د ښه څه لاس باسي، او زنانه په هغه پړوني کې په هغه کې به دا رقم هغه لاس پورته کوي د سینې پورې.
او دویم فرق یې دا دی نارینه سي لاس پر نامه باندې نسي دغه ګوتې دی د دا بټه ګوتو د غچې ګوتې سره کړی کړي دا رقم یې ونسي چې دا درې ګوتې سره کړی کړي دا درې ګوتې دی د زنانه دا دی دا لاس پر لاس باندې لغې نیسي دا یې خاص ګوتې نه دخوي او بل په رکوع کې فرق دی دا نارینه سي رکوع کوي هغه به دی کوي دا اوږې ملا به سده سره سموي دی سده په رکوع باندې به راځي زنانه رکوع دا اندازه ده چې خالصه مازې لاسونه رکوع له رسېدی په جګه ملا یې د رکوع دا لاسونه مازې تر رکوع ورسي دا رکوع یې دی په جګه ملا ده او د نارینه دا به دا وي دی سم به اوږې و ملا به سره سموي رکوع به کوي دا فرق دی او بل په سجدې له راتګ کې هغه دا دی چې نارینه پر چپه پښه باندې کښېني چې راسته پښه دروي زنانه دواړه پښې یو طرف ته باسي دا یو فرق دی او په سجده کې فرق دی سجده چې نارینه کوي هغه به دی کوي چې د نس به د ورنو څخه پورته دی جګه سجده وکړي د زنانه سجده دا ده چې هغه به دی سجده کوي چې هغه به دا دی پته وي دی پروته به وي دی په د سره غلی به وي دا رقم سجده به کوي ولې هغه مستوره ده بس دا رقم یې لمونځ الله کړی دی داسې دی هغه د نارینه او د زنانه د لمانځه فرق دی او سادس درته وایم بسم الله وبه قال حدثنا عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الخمس پنځه لمونځونه والجمعة جمعه الى الجمعة تر بلې جمعې پورې ورمضان روژه چې ده الى رمضان تر بلې روژې پورې دا مکفرات لما بینهن اذا اجتنبوا الکبائر که چیرې د کبائرو څخه هغه پرهیز وکړي نو پنځه لمونځونه کې هر لمونځ تر بله لمانځه پورې جمعه تر بلې جمعې پورې رمضان روژې میاشت تر بل کال تر روژې پورې دا په مابین کې صغایر ګناه معفوي او که تر دې که د کبایر نه وګوري او بل په فضایلو کې د لمانځه دا راغلی دی به قال حدثنا عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی علیہ السلام وایي تی ما ته ووایاست که چیرې یو سړي د کور و مخ ته یو واله یو نهر بهیږي او پنځه واره دا سړی پکې لمبیږي غسل کوي پنځه واره په شواروز کې د دا سړي آیا د دا سړي پر بدن به خیری پاتې شي صحابه کرام ول چې یا نو نه پاتېږي نه به پاتېږي پر ده په بدن به شي نبي علیه السلام داسې دا پنځه وخته اودسونه پنځه وخته لمونځونه دغه رقم الله پاک دا انسان خطاوي معفوي هغه باطني خطرات ګناه دی معفوي لکه ظاهري انسان د هغه سلوک کې د بدن څنګه د بدن یې څنګه صفاس وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارايتم تيما ترواياست لو انا نهرا كچير یو نهر وي یو والوي بباب احدكم استيد چاو کور ته مخته په کور کې والرات رسوي يغتسل فيه كل يوم او دی بدی کې غسل کی هر ورځ خمسا پنځه واره لمبیږي حال يبقى من درنه دغه سړي پر بدن بخیری پاتې شي شیء یو شی ذره بخیری پاتې شي قال لا يبقى يا من درنه شیء یت ذره خیری بنسبت قال پیغمبر اسلام ول حضور پاک صلی الله علیه وسلم ول فذلك مثل الصلاه الخمسه دا پنځه منځونه هم د رقم دي يمحو الله بهن خطايا الله پاک مټاوي په دې باندې دا ګناوي دی رژي لکه د انسان پنځه واره په دانیات کې لمبیږي متفقون علیه بل په دې روایت کې دا راځي دا بل روایت کې هغه یو وخت کې یو سړی نو هغه د یو زنان سره یو څه لمس کنار کړی و خو زنا یې نه ده کړې د هغې لمس کنار یې کړی وي بیا رالی توبهګاره سوی نبی اسلام ته وویل چې دا رقم عمل راسه وسوي دا زه څنګه وکړم نبی اسلام ورته وویل الله پاک دا آیات نازل کړي ول الله وایي ان الحسنات یذهبن السیئات دا حسنات سدي دا ګناوي رژني دا بستا ګناه خلاص سو بستا ګناه صفاس دا سړي وویل یا رسول الله دا خالص ما د پاره ده که دا د ټول امت د پاره ده
نبی علیہ السلام ویل چې ما د ګرد امت لپاره دا عام حکم دی. وبه قال حدثنا عن ابن مسعود قال ان رجلا یو سړی واصاب من امرة یو ښځې ته لاس ورزغولی و قبلة هغې سره دا لمس کنار کړی وي فاتا نبي صلی الله علیه وسلم نبی اسلام له راغی فاخبره خبر یې کړي وما څه دی عمل داسې یو قصور یو ګناه راسه وسو فانزل الله تعالی الله پاک دا آیات نازل کړي واقیم الصلاة الله ورته منځونه کوي طرفی النهاري په طرفو کې د ورځې طرف کوم دی چې سهار دی ماپښین دی وزلف من الليل او یو حصه د شپې د چې هغه ماښام ماخستن سو او هغه سلو وطرفی النهار چې هغه سهار و دغه سلو سهار مازدیګر مازدیګر سو سهار سو ماپښین سو مازدیګر سو او وزلف من الليل یو حصه په شپه کې هم منځونه کوي ان الحسنات يذهبن السيئات سيئات رجي دا آیات د په شان نازل سو فقال رجل سړی یا رسول الله علی هذا دا زما د پاره دی دا حکم قال نبی اسلام یا لجميع امتي دا د ګرد امت حکم دا دی کلهم په روایت کې لمن عمل بها من امتي زما د ټول امت لپاره دا حکم دی. نو خلاصه دا سوله چې لمونځ هغه عمل دی چې دا کشني کشني ګناهې فرجي د دغه سړي چې دا واقعه پېښه سوې وه د یو زنانه سره یو لاس ورزغولی وي زنا نه ده سوې دغسې دا یو عمل سوی دی ځینې د ده په حق کې دا آیات نازل شو الله ورته لمنځونه کوي اقیم الصلاة طرفی النهار وزلف من الليل ان الحسنات یذهبن السیئات هغه ګناهې ورژوي. نو د دغه سړي ګناه په دې لمانځه باندې ورژېدله دا کشني کشني واړه ګناهې په دې لمانځو باندې الله پاک رژوي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا واجعل علانيتنا صالحة. اللهم صل على سيدنا وسيدنا مولانا